د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته هوایي بریدونه اسلامي امارات پاکستان ته خپل اعتراض استولای دی د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر زر کړه خوست او کونړ کې د هیواد د هوایي بریدونو په تړاو خپل اعتراض ورسپارلای دی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي له پاکستاني سفیر د خوست او کونړ په څیر پیښو د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه کړې ده هغه ویلي دی چې د ورته پیښو تکرار د دوړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کوي او بعد د خواهانو ته د نوړه استفادې موقع په لاس ورکوي ویل کېږي چې د پاکستان د سفیر په احضاریه ناسته کې د ملي دفاع وزارت مرستیال ملا شیرین اخوند هم ګډون درلود او خوست او کونړ کې د پاکستان بمبار لاسګونه کسان وژلي اسلام آباد کې د طالبانو شرزدفیر احضار شوی د پاکستان پوځ جیټ الوتکو د شنبه پر سهار د افغانستان او خوست د کونړ ولایتونو پر یو شمېر سیمو بمبار کړی او درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده پاکستان کې رسمي سرچینې په دې هکله څه نه وایي خو د طالبانو بېلابېلو سرچینو BBC پښتو پاڼې ته ویلي چې یادو ولایتونو کې د پاکستاني پوځ هوایي بریدونه لسګونه کسان وژلي او ګڼ نور ټپیان دي په ورته مهال پاکستاني طالبانو په اعلامیه کې ویلي پاکستاني پوځ د وروختي مرګ ژوبلې غچ اخیستلو لپاره خوست او کونړ کې پر عامو خلکو بمبار کړی دی په خوست کې ځایي سرچینو BBC ته منلې ده چې بمبار شنبه سهار د پشلمي پر مهال د سپیرې ولسوالۍ په څلورو کلیو شوی او د څو کورونو شاوخوا 40 کسان پکې وژل شوي د سرچینې په وینا په دې بریدونو کې د یوې کورنۍ 22 غړي وژل شوي دي ویل کېږي د دوه نورو کورنیو 15 او شپږ کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دغو سیمو کې د وزیرستان له جګړو کډه شوي کورنۍ مېشتې دي او بریدونو کې هم همدې کډوالو کورنیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ځایي سرچینو BBC ته د دې کډوالو غږونه راستولې په دوی کې یو شمېر ټپي کسان هم دي او ادعا کوي چې ټولټال شاوخوا 40 تنه وژل شوي او 10 تنه ټپیان دي BBC په خپلواکه توګه د مرګ ژوبلې دا شمېره نشي تاییدولی د خوست ولایتي ادارې هم د بریدونو پخلی کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي درنو دوستانو له ملتیا مو مننه